قدرمن لیدونکو سلامونه ستړي مشه د نړۍ څخه یو جالب او تازه خبر تاسو ته لرو. نړیوال کرکټ کې پاکستان له هالینډ او آیرلینډ سره لوبیږي. پاکستان کرکټ ملي لوبډله به په دې سفر کې له هالینډ سره 3 ورځنۍ او هم له آیرلینډ سره 2 شلوريزې لوبې وکړي. دا سفر 2018 میلادي کال کې کیږي. پاکستاني کرکټ بورډ په بیان کې لیکلي د 2018 میلادي کال په جولای کې به پاکستان کرکټ لوبډله چې د انګلستان دوره کیږي تر دې مخکې به له هالینډ او آیرلینډ سره هم ولوبیږي. پی سی پی ویلي چې دوی لپاره دا سفر ډیر مهم دی او غواړي ورته سهار له اوسه تیاریانې روانې دي. د هالینډ سره د پاکستان د لومړی سیریز یادیږي چې نړیوال جام ته د لار موندنې مخکې به هالینډ لوبډله ولوبوي. پاکستان به د هالینډ او آیرلینډ تر دیدن وروسته انګلستان ته واوړي چېرته به چې له کوربه لوبډلې سره د جولای په 10مه ټیسټ سیریز پیل کړي او د لړۍ به د اګست تر 20مې وغځېږي. پر همدې ترتیب به 3 شلوريزې لوبې د اګست پر 29مه او 10مه او وروستۍ هغه د سپټمبر پر 2مه ترسره کړي. پاکستان له انګلینډ سره داسې مهال بیا لوبیږي چې 2019 میلادي کال نړیوال جام کې مخکې پاکستان له کوربه لوبډلې په 15 ورځنیو لوبو کې په بیلابیلو ښارونو کې سترې ماتې وخوړې. د آیرلینډ کرکټ ډایرکټر ریچارډ هولرت وایي پاکستان او آیرلینډ د کرکټ ډېرې ښې اړیکې لري او دواړه هیوادونه سره نږدې پاتې کیږي. آیرلینډ ته د پاکستان سفر او دلته لوبې دوی ته د ویاړ خبره ده.